نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای فسحقا فسحقا فسحقا، تباشی تباشی تباشی، ورکشی. دا زوی ما د مسلم حدیث. الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه د تللو ټیم راغې، جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغې، رانه وتو اے نبی صلی الله علیه وسلم، اے شفیق نبی، اے محمد رسول الله، اے حبیب الله، ستاسو دنیا نه د تلو ټیم راغلی دی. اسرائیل علیہ السلام بار ولاړ دی، اغي دلته دنه دراتلو اجازت غواړي. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي اے جبرئیل امین لاړشه، زما رب لاړشه، زما رب ته وایا چې زمانه پس به زما د امت سکیږي، ځکه زما امت په ګناهونو کې مبتلا کیږي، زما امت به په زنا کې مبتلا کیږي، په سود کې به مبتلا کیږي، زما امت به په ناشنا ناشنا ګناهونو کې مبتلا کیږي. مخکې امتونه چې څومره په ګناهونو کې مبتلا شوي دي هغه الله هلاک کړي دي، هغې نه خنزیران جوړ شوي دي، په هغې اسمان راغورځېدلی دی یا په ځمکه کې ننوتي دي. ای جبرئیل امین زما د امت به څه کیږي؟ ما سره خو نن د خپل امت غم دی. جبرئیل امین علیه الصلوۃ والسلام الله جل شانه په دربار کې عرض کوي اے الله ستا محبوب چې کوم دی دا مطالبه کوي چې زمانه پس به زما د امت سکیږي. زما عزتمند الله جل شانه وته فرمای لاړ شه زما محبوب ته ووایه چې ستانه پس به ستا د امت سره زه په خپله باندې ورسره یم. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دومره شفیق دی، د زنکدن په ټیم باندې د امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په شونډو مبارکو باندې امتی 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 صداګانې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د قبر مبارک نه راپاسي، زما عزتمندو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په نفسي نفسي وي، عیسی علیہ السلام په نفسي نفسي وي، ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په نفسي نفسي وي، عیسی علیہ السلام په نفسي نفسي وي، نوح علیہ السلام په نفسي وي، آدم علیہ الصلوۃ والسلام په نفسي وي. زما عزتمندو د قیامت په دغه سخت ورځ باندې صرف یو هستی ده، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه په شونډو مبارک باندې بس صدا بدلوي، هغه په شونډو باندې بس صدا وي امتی 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 امتی. نبی اسلام دومره شفیق پیغمبر دی، نبی اسلام دومره رحیم پیغمبر دی، خو چې کله د قیامت په دغه ورځ باندې نبی اسلام په حوض کوثر باندې ولاړ دی او دا خلق را روان دي، د دې په لاسونو باندې د چارندم اثر ښکاری، د دې په مخ باندې د چارندم اثر ښکاری، د دې په لاسونو په خپو باندې د چارندم اثر ښکاری. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین علیه السلام وای اے نبی علیہ السلام، اے محمد رسول اللہ، اے حبیب اللہ، ستانه پس چې کوم دی دی په دین کې نوې کار رښتلې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای فسحقا فسحقا فسحقا، تباشی تباشی تباشی، ورکشی. دا زوی ما د مسلم حدیث.